آیا کله هم د خپل د وجود وزن کتلی چې وزن مو زیات شوی یا کم شوی یا هم نورمال دی؟ نو مخکې له دې چې خپل د بدن د وزن د بایللو کوشش وکړئ او یا هم د وزن د زیاتوالي کوشش وکړئ، لومړی مو د خپل د وجود BMI چک کړئ. پوهېږئ BMI څه ته وایي؟ باډي ماس انډیکس. دا اصلا ستاسې د وجود وزن او ستاسې د وجود قد ته په حساب سره ستاسې په بدن کې د وازدې په اړه معلومات درکوي. پوهېږئ BMI به څه رقم معلوموو؟ د دې معلومولو طریقه دا ده، د دې لپاره یو فارموله لرو. BMI مساوي کیږي ویټ وزن په کیلوګرام باندې تقسیم پر هایټ یعنی قد یا جګوالی په میټر سکویر یا په میټر مربع باندې. یعنې دوه شیان پکار دي، یو ستاسې وزن پکار دی چې ځان به وتلی، دویم قد پکار دی. مثلا ځان دې وتله، ستاسې وزن 80 کیلوګرامه راغی، له هغې وروسته مو قد وګورئ، جګوالی به تاسې په میټر باندې ګورئ، که په سانتي میټر باندې مو کتلی هغه به بیا وروسته په میټر باندې بدل کړئ. مثلا ستاسې قد یا جګوالی 1.8 میټره راغی، نو اوس BMI معلومول اسان دي. BMI به مساوي شي وزن څومره و؟ 80 کیلوګرام تقسیم پر قد. قد 1.8 میټره ده، خو د 1.8 به دوه وارې سره ضرب کړي، یعنې 1.8 ضرب 1.8 دینه به راشي 2.55. نو اوس به 80 په 2.55 باندې تقسیم کړي چې دا راځي 23. دا قد مې ځکه په دوه ځلې سره ضرب کړ چې هلته مې میټر سکویر یا میټر مربع په فارموله کې اخیستی و. نو BMI معلومولو طریقه اسانه ده. نو 80 تقسیم پر 2.55 دا تقریبا کېږي 23. نو د دې شخص BMI راغله 23. اوس آیا د دې شخص وزن هیلتي ده، نورمال ده؟ هو بالکل. ګورئ کله هم که تاسې BMI په دې ترتیب سره اندازه کوئ او BMI مو د 18.5 نه تر 25 مابین کې راشي، دغه نارمل BMI ده، هیلتي ویټ ده، صحتمند وزن دی، کموالی او زیاتوالی ته ضرورت نشته. که چېرته ستاسې BMI له 18.5 څخه کمه راغله، تاسې انډر ویټ وزن مو بایللی ده، باید وزن مو زیات شي. که چېرته ستاسې BMI د 25 او 30 په مابین کې راشي، دا معنی لري چې ستاسې وزن زیات شوی دی، یعنې اوور ویټ یې. او که چېرته مو BMI له 30 نه پورته راتلله، 35 40 45 پورې راتلله، دې ته بیا موږ اوبیسیټي وایو یا چاغوالی وایو. خپل کلاسونه لري، کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3. نو دا چاغوالی ده او چاغوالی د ډېرو ناروغیو مور ده. همدا ډول BMI ډېر فیکټرز پورې اړه هم لري، مثلا جنډر پورې، بون ماس، مسل ماس، او اسپیشلی خاص کر بیا په ښځو کې چې براډر هیپس ولري، په هغوی کې د هیلتي ویټ معلومولو لپاره، صحتمند وزن پیدا کولو لپاره یو بل سکیل هم لرو چې هغې ته WHR ریشو وایي یا ویسټ ټو هیپ ریشو وایي، چې دا په ښځو کې تقریبا 0.8 پورې نورمال وي او په نارینهو کې باید له 0.9 څخه کم وي.